السلام علیکم دوستانو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مشر یا روزونکی پیل سایمنز وویل چې زه به له روان ورلډ کپ وروسته د افغانستان د کوچینګ دنده پرېږدم. نو دوستانو که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم د کرکټ تازه ویډیوګانې په دې چینل کې اپلوډ کوو. دوستانو د ویسټ انډیز دغه آلراونډر پیل سایمنز تېره ورځ په یوه انټرویو کې وویل چې زه به له راروان ورلډ کپ وروسته د افغانستان د کوچینګ دنده پرېږدم. د ویسټ انډیز دغه آلراونډر له 2018 کال څخه نیولې بیا تر اوسه پورې د افغانستان د ملي ټیم د روزونکي دنده یې کوله. نو ده وویل چې زه به له راروان ورلډ کپ وروسته د افغانستان د کوچینګ دنده پرېږدم. د په 2018 کال کې قرارداد له افغانستان کرکټ بورډ سره کړی و چې پر روان 15 جولای به د قرارداد ختم سي. دوی وویل چې زه نه غواړم چې له راروان ورلډ کپ وروسته دغه قرارداد نور له افغانستان کرکټ بورډ سره وغځوم. دا هم وویل دوستانو کله چې وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان بدلیدی نو زه هیڅ خبر نه وم، له ما سره هیڅ مشوره نه وه کړې. نو دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې د کرکټ له هر تازه معلومات څخه ځان خبر کړئ نو زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.